ستاسو بزان نه صاحب شیخ صاحب نه جوړای چې ته صاحب دور دې تسبیح لاس کې راواغسته او په درې مورز بیا د جبرائیل علیه السلام پته یو بادشاہ خپل وزیر نه تاسو کو چې په دې مې کوئی کچ دی او لوی پیر مقام ډیر اوچت دی او کدا طالبان چې دی دا وظیفې خوري او په جماعتونو کې ډیر دي د دې مقام اوچت هغه ورتل صاحب د هغه سړی مقام اوچت دی چې د چا قرآن په ترخ کې او مکتب ته روان ول دا سره هغه پیر دی او ډیر خلق لا سنا سپي او دا بس ول ما به چشمدید کوی ول ډیر خطر ازاد شپې د شپې راوتی دي دواره د پیر صاحب خلوت خانه ته تللی دروازه ټکولې ده سوکې او وزیر ورته وایي بادشاہ ور سره دی چې زه جبرائیل علیه السلام خاول په خیر رالی اوس هغه خرو ادا څه پوهېدو چې جبرائیل چېرته غیر پیغمبر ته هم راځي وایي زه جبرائیل علیه السلام یم او خدای وایي چې نوره خواري مه کوه بس ته مې ورسولې خپلې مرتبې تسبیح مسبیح هلته لړه کړي دي وی مړه دومره لیټ شوې زما بیړه تباه شوه په وظیفو کولو ویل ښه بادشاه ته ویل پوه شو کافر هم شو ورپسې وی راځه اوس جومات ته راغلی دی طالب ډیوه بله کړې ده د خاور سرشمو د تیلو کتاب دروازه یې ټکولې ویل څوک یې ویل زه جبرائیل علیه السلام یم خدای وایي چې خواري مه کوه همداسې به دې ملا کړه پخوا د طالبانو به داسې غټې غټې کوتکې ګرځول کوتک ته لاس کړی ویل ودرېږه چې ستړي مه شي درته و چې دروازې ته راغلی بادشاه او وزیر دواړو منډه کړې ده ویل ودرېږئ که نه دا جبرائیل داسې خوار دی چې ما پسې راځي چې ځای ته لاړه نو بادشاه ورته ویل ما دا ومنله چې مقام د هغه چا اوچت دی چې چا علم کړی تاسو خیال راکړئ نو عرض مې دا و چې آدم علیه السلام پویو چې هغه بې نیاز د هغه خوښه ده چې هر کله نظر د کرم انسان خو عاشق او د عاشق ډیوټي دا نه ده چې د معشوقې د دې منظور نظر شي د ده کار دی د دې سره چې دی به په در کې ورته پروت معشوقې خوښه ده چې کله نظر د کرم پیو رمضان یو بزرگ تیر شوی دی هغه وی عاشقان ډېر پراته رمضان دي په درد صنم عاشقان ډېر پراته رمضان دي په درد صنم خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وي ته به په در کې ورته پروت دی باقي د هغې نظر د کرم کېږي که نه کېږي دې سره ستا کار نشته لکه رحمان بابا وایي چې ما چې سترګې و ګل روخ ته واړولې ما چې سترګې و ګل روخ ته واړولې په هغو سترګو مې وینې وجړلې محبوب باندې مې چې نظر پرېوت په هغه سترګو مې بیا وینې وجړلې خو ما ته ګوري نو چې د ده د عشق ډېر په تیش کې راغلی دی نو وایي چې د نیت د اشنایۍ نه و صنما چې د نیت د اشنایۍ نه و صنما نو د رحمان سترګې دې ولې نه ګنډلې چړه نو ما دا سترګې به دې ګنډلې وای چې ما تا ته ډوکلې محبوب استا په تصرف کې نه د هغې خپله خوښه چې تا ته ګوري او که نه ګوري ته به تمام اسباب د عشق دي دي تا مهیا کړي نور مخکې د هغه خوښه ده چې تا ته ګوري عرض دا و چې الله محبوب آدم علیه السلام ته تقاضا کړي چې یا الله اوس چل راته وښیه کېږي به څه محبوب نه حکم وشو چې ته وایه چې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اے رب زمان ظلمنا انفسنا ما پخپل ځان پخپل زیاته کړې دي وإن لم تغفر لنا کتارا تبخنو نکړه وترحمنا او تارا باندې رحم نکړو لنکونن من الخاسرین ما کار بخرا درې سوه کاله پس درې سوه کاله نن زموږ دې ملک ته وګوره دا څه ملک دی دا څه وطن دی چې څنګه موږ یو داسې راباندې وکړو تاسو وګورئ د کراچۍ کې بیا اور بل شي
جنیجو صاحب اعلانو کو چې زبا کراچۍ کې ناست دی هلکه ته څه مولای چې کراچۍ کې کېنی او جنازې به د خلکو کې او لمبې دی بیا د صوبه سرحد نم یو 3 وزیران غوښتي دي چې کراچۍ حال ټیک کړي راشي د صوبه سرحد وزیران چې کوم تلي قسم په خدای چې 3 واړه ګونګیان دي په خبره 3 واړه ګونګیان چې غوږ دې په دا خوله کې نه ورننایستی په خبره به یې پوهېد دا یې غوښتي چې راشي د کراچۍ جنیجو به هلته ناست خلک کباب کېږي لګیا ته په دغه سترګو ړوند شې چې دا ته پې ګوره په غبرګو کې نه خلک والله کال بله ورځ د کراچۍ خلک راغلي ویل مونږ ته دا پته نه لګي چې مونږه مهاجر او بهاریان ولې مړه کوو او هغې مونږ ولې مړه کوي والله که راته پته شي خو یو اواز شوی دی چې وحی دا اواز چا کړی دا چا کړی دا اواز هغه انټرنیشنل شیطان ملک کړی دی چې کوم ته مونږ ماما وایو چې هغه افریقا دا اواز هغې کړی اوس وزیران بزی او هلته به چې د کراچۍ کې د خلکو جوړې کوي دي په جوړو پوهېږي جوړه په کراچۍ کې کول غواړي دې ته د قوم مشران پکار دې ته خبرلوس خلق پکار دې ته زبان دراز خلق پکار تاسو نن د صوبه سرحد د دې قومونو مشران ورولېږئ نو وګوره چې په یو ورځ کې کراچۍ کې امن کېږي که نه یو ورځ دا شرمېدلی حکومت د قوم په چی کباب کوي لګیا دي خپل هم پې څه نه کېږي خو قوم تعطیل وکړه که نه تا خدای تباه که چې تباه شي قوم تعطیل وکړه چې راشي مونږ ناکام شو اوس دا جوړه تاسو وکړي ته وګوره چې کېږي که نه کېږي یا لکه افغان حکومت پیشکش وکړو دا زما د جومات سی آی ډي والا دا خبره هسې دلته ارتو پرتو مه لیکه سم صفای ولیکه چې د ضیاءالحق په دا سپېږمو کې ورننوځي افغان حکومت پیشکش وکړو ما ته ګورې ما ته چې زه جنگ بندوم ولې بند دی دا ستاسو ملک دی او خپل ملک ته راځي او د عام معافی اعلان یې افغان حکومت نجیب نه دی کړی روس دا اعلان کړی چې ما جنگ بند ځکه چې جنگ خو روس کولو په کابل کې مجاهدو سره د روس جنګ و د کابل حکومت نجیب الله څه شی دی او بوډاګی ناست دی او هسې یو شی کې خبره د روس پیشکش وکړو چې زه 6 میاشتې به زه جنګ نه کوم په دې رات پورې دا کابلیان دې په دې خبره لږ ځان پوهېږي ځکه چې کابلیانو ته مې هغه ورځ وی چې خدای او قرآن او دې جوړی ته وګورئ چې دا د پاکستان زده کړی شیطانت کابل ته یو دا دلیم چې ته زده کړه مونږ نه چې دا ګند هلته یو نه صحیح تاسې د خدای په قهر باخته یې هلته لکه دا مونږ چې بیا څنګه چې راغلي یې خالي الذهن هغسې صحیح په دې دا خلق ځان روس ووی چې زه جنګ نه کوم دلته د افغان مشرانو نن څو ورځو نه پې جرګې دي څنګه چلو کو غوږ کېدی که د روس دا پیشکش د جنګ بند دی 6 میاشتې به روس درته صبر وکړي او 6 میاشتې کې هم ستا سړي تله او جنګ یې کولو نو روس به د ټولې دنیا خوله ځان نه واړئ هغه چې اعلان وکړو BBC جرمني چین د دنیا ټولو ملکونو یې خیره مقدم وکړو چې روس ډېره لویه مهرباني وکړه چې د جنګ بندۍ اعلان یې وکړو په چین کابل کې نن سویمه شپه ده چې BBC پې لګیا ټولو د روس شکریه ادا کړه چې تا چې جنګ بند کړو ستا ډېره لویه مهرباني ځکه چې اول خو دا ټول ملکونه لګیا و چې روس ظالم دی روس ظالم دی اوس روس ووایي چې زه جنګ نه کوم هغې یې شکریه ادا کړه او دلته نه د امریکې په شیطانت مونږه ټکه ټوکه جاري وساتله 6 میاشتې پس قسم په خدای دی چې دا روس دله داسې ګړچ درکړي چې نه به د پاکستان او نه به د ګلستان داسې ګړچ درکړي روس د دنیا خوله ځان نه په دې بیان واړو دنیا چې تاسو ویلې چې په روس لعنت دا د ما جنگ بند کو سره د دومره لویه قوته او دوی یې نه بندوي اورېږه چې درته چلو خیر چې تا ته امریکا رارسي چې ستا ما بیړه تباه کړي او که نه وي دې ته سوچ وکئ
ضیاء الحق صاحب دے دیتا سو چکی، جنیجو دے دیتا شو چکی، دا گورنلان دے دیتا سو چکی چکا دے پیشکش تاسو مسترک او پاکستان یو ځلې د دې قهر په ضد کې راغی چې امریکا درته رارسي، پاکستان به داسې تباهي لکه په ډاکا کې چې امریکا رارسېده او ډاکا تباه شوې وه. دې امریکې ویلي چې زما 9 نمبر بیړۍ به روانه ده که نه ویلي په ډاکا کې چې څه وخت کې ستا 1 لک فوج جنګېده لګیا و او جنرل نیازي ویلي چې زما په لاس به ټینکونه تېرېږي. تاسو خیال واخلئ زما په لاس به ټینکونه تېرېږي. هغه د روس 9 نمبر بیړۍ د امریکې 9 نمبر بیړۍ تورو خاورو لتلې وه او ډاکه مونږ نه کټ. داسې مونږ د امریکې غنمو او د څښا بنینونو او د څښا جرابو وړاندې کړي او د امدادونو وړاندې کړي یو چې د کابلیانو د برکته زمونږ هم نیستی غوندې شوي. کابلیانو باندې که راورېږي په مونږ راسسېږي. د ورشي افغان مهاجرو کې دا زمونږ خلق چې افسران دي نیستی غوڅې شوې نیستی والله چې زما وس پې ورسي او زور خدای خبر چې دا خوب زه وګورم چې زه د دوی د خېټو نه درته دړی دړی ممنعي وباسم. والله که دا ملیان زه پرېږدم دا د مدرسو په نامه باندې چې نن د پاکستان لکونه روپۍ لکه ته وزیر یو ملا د 2000 روپیو چای وکړې او 3 لکه روپۍ دې ورکړي او ځینې ملیان زمونږ دا جومات دی دا جومات چې دا زه پکې مونځ کوم وختي راته چا ویل لاندې یو 2 کسه لګیا وي چې ملا یې غټ دی او جومات یې وړوکی دی. تاسو کې به چا ویلي نو مال دې غټ ملا له غټ جومات څوک ورکوي؟ غټ جومات خو هغه ملا له ورکوي چا د دوی تبلیغ غږوي. محمد خان جومات ماله څوک راکوي؟ مالګو منډۍ جومات ماله څوک راکوي؟ صدر کې سونیاري جومات ماله څوک راکوي؟ زما چې دغه خولۍ خدای خبر چې قبر لم ځای راکړي نو غټ جومات مونږ له راکوي څوک؟ نو خبره دا ده چې څوک خو د لوږې مري. دا جومات راشئ د دې امام وګورئ په دواړو سترګو دې جومات نه سړی وظیفې شګۍ کلي ته وړي او وخت دی د دې جومات سړی وظیفه بیګانه سهار طالب یوسي او د ښځه او بچي هغه سړي ټوکړي یعنې څه امامان خو دې بیګانه سړي ټوکړي خوري او چا دې خېټه پورې منګي تړي. والله چې بنوسي لورونه دې خېټو ته در واچوم او کلمې هم تېرې کړم په دې ځمکه. تاریخ پاکستان وګورئ هغه ګلزیړی به پکې وګورئ چې عقل به مو وباسي. نو د دې وجې نه تاریخ چې دی دغه وجه ده چې تاریخ په باب د دین کې هېڅ وقت نه لري ځکه چې اصلي دین چې دی هغه قرآن او حدیث یا اقوال د ائمه مجتهدینو دي یا اقوال د ائمه محدثینو دي یا اقوال د فقهاو دي. دې نه سوا نور ټول منګړت خبرې. پرون مانا په یو مجلس کې چا تپوسو چې په نسوارو او 10 ماتېږي که نه اوس زه پوه نه وم چې هغه ملا چې فتوا ورکړې وه چې په نسوارو او 10 ماتېږي ما سره ناست او داسې مجلس کې رانه خلکو ته پوسو نو ما ورته وویل چې په نسوارو او 10 هله ماتېږي که سړی بېهوشه شي یا نسواري سړي نسواره چولو سره خولۍ وینه وکړه یا خولۍ پخه وه اوبه ترې ووتې کړی دي که خولۍ دي هغه ماتې شوې نو بیا خو اودس ماتېږي او که دا نه یې شوې نو بیا خو اودس نه ماتېږي. آیا د خدای کمعقل پکې پاڅېده وی دی خو وایي چې ماتېږي فتوا یې ورکړې نو مال که ماتېږي دی به ما هم پوهېږي. اخر دین خو د یو ثابتې او د یو قانون نامه ده دا خو د چا د پلار د یا د نیکه جایګیر نه دی ما به هم پوهېږي. بس هغه غریب هم غلی شو نو جواب یې ونه خبره دا ده چې دې خبرو کې دین قانون قانون کې چې یو شی نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی دا په باب د دین کې اس حجت نه. دین عبارت ته د سلورو سیزونو نه ادله د شرع سلورو آیات حدیث اجماع او قیاس دا سلور دلایل
اول خبره به آیات کې آیات کې نو بیا به حدیث کې او که حدیث کې نو اجماع کې وي اجماع کې نو نو بیا به قیاس قیاس سلورم دلیل دی د شرع او دې د پارم اصل موجود دی په حدیث یو صحابي پیغمبر لګلو چالت ته فیصله پڅ شي کې هغه ورته بکتاب الله زبال ته د ملک فیصله د خدای په قران وفعل لم تجد که قران کتاب پیدا نکړه بیا پیغمبر ته وستا په سنتو وګ زما سنتو کې پیدا نکړه بیا ورته اجتهد برای یا رسول الله زبا اجتهاد بالرای بیا کوم پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکړي زما او ستا رائے دواړو برابر بیا به اجتهاد اوس اجتهاد د پاره اهلیت به پکاري اجتهاد به هغه عالم کوي چې داغه په قران او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وی لکه دا تله ټول دین ورته داسې یاد هغه په مقام د اجتهاد خیر به هر تقدیر خبره می تاریخ پورې کولا چې تاریخ په باب د دین کې حجت یا لکه زمون په دین کې پلانې کارواله کې پلانې پیر ویلي ناچ د پیر قول قانون نه دی د بزرگ قول قانون نه دی قانون موجود دی نو بیا د بل چا قول قانون نشي دا یاد لرئ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کافی موده په جنت کې زکه چې د اول په جنت کې आवाज بیا ورته بیبي پیدا کړ بیا قران وایي چې دی دوارو ته الله وایي چې اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما تو ستا بیبي په دې جنت کې اوسېږي خوري اوس کوي چې چاته مرزا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين دی بوټي ته باندې نږدې کېږي او کدی بوټي ته نږدې شوي نو د نافرمان کوونکو نه وشي معلومیږي دا چې سکافي وخت دوی په جنت کې اوس بوټي څه شی او دی کې دا اماو اختلاف څوک وایي څه بوټي او څوک وایي څه بوټي او بار تقدیر د علما دې طرف ته دي چې د غنم دانا نیمه آدم علیہ السلام خوړه او نیمه بیبي حوا اوس وی خوړه ولې زکه چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه د شیطان خو مونږ ته قسم وخوړ دلته دوه خبرې یا خدا چې آدم علیہ السلام ته د شیطان د لعنتی کېدو علم نو د په قسم اعتبار او یا دا خبره چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه ځکه دا قران ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور دې دوه ته قسم وخوړ چې دې بوټي نه چې الله تاسو منی کړی ای دې کې راز دا دې کدا دانه تاسو خوړه ټول عمر په جنت کې پاتې شي او کم اون خوړه او کوم خوړه ټول عمر په پاتې شي او کوم نه خوړه نو دې جنت ته به مباز دې اجتهاد کې آدم علیہ السلام نیمه دانه دو نیمه بیبي حوا نو الله ورته فرمایل چې اوزې د جنت نه بار بیبي حوا په جده کې راو ورزیدا او آدم علیہ السلام په سرندیب کې راو 300 کال دا دواړه جدا الله ته التجا وکړه چې سچ وشو اخوش اے الله اوس راته د معافی چالو خایا معاف کیږي بچ الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه دا کوي نو معاف شي دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا اے خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړې وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين خدای کتا مونږ ته معافي ونکړه نو مونږ به د زیانکارو دا وظیفه د 100 کال عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیہ السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کالا بیبی نه جداو پریشان چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیانه کوي غیبت سره